السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. هغه سړی چې ماسک یې پیدا نه کړ نو بیا یې څه وکړل؟ د نړۍ په هغه هیوادونو او ښارونو کې چې د کرونا وایروس ورته رسیدلی دی، هلته احتیاطي ماسکونه او نور هغه شیان چې د کرونا وایروس لپاره د احتیاط په ډول ترې کار اخیستل کیږي، پیدا کېدل یې ګران نه بلکې ناممکنه دي. په دې لړ کې یو انځور په ټویټر کې ډیر خپریږي چې یو سړی پکې له ورځپاڼې څخه ډیر جالب ماسک جوړ کړی دی او خولې ته یې اچولی دی. همداراز د اوږې یوه غوټه یې هم ورپسې تړلې ده. د رسنیو د راپورونو په وینا د اسټونیا په ټالین ښار کې دغه سړی چې په ماسک پسې ټول ښار ولټولو خو دغه ماسک یې پیدا نه کړ، نو وروسته دې ته مجبور شو چې له ورځپاڼې څخه ځان ته ځانګړی ماسک جوړ کړي. دغه ماسک چې 13 څوکې لري، د لیدلو لپاره یې پکې 2 سوري هم کړي دي او همداراز ماسک ته یې د کرونا وایروس د لرې کولو لپاره د اوږې یوه غوټه هم تړلې ده. د یادولو وړ د کرونا وایروس چې د نړۍ ډیریو هیوادونو ته رسیدلی دی او 140,000 کسان پرې اخته شوي دي، نور هم ډیر په چټکۍ په پرمختګ کې روان دی. که څه هم چین تر ډیره پورې دغه وایروس کنټرول کړی دی، خو په نوره نړۍ کې اوس ډیر په پرمختګ کې روان دی. ویل کېږي د پاکستان د لومړي وزیر له یو ځانګړي سلاکار نه هم له دې امله پوښتنې او ګرویګنې کېږي چې 200,000 ماسکونه یې قاچاق کړي دي. همداراز په افغانستان کې بیا د عامه روغتیا وزارت باندې هم نیوکې کېږي چې د کرونا وایروس ضد ځانګړي ماسکونه یې تر اوسه بازار ته نه دي وړاندې کړي او په ډیره ګرانه بیه خرڅول کېږي. قدرمنو دوستانو، که چیرې غواړئ چې د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبر کړئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.